سلامونه کتونکو په دې ویډیو کې تاسو ته درښیو چې د انلاین تذکرې لپاره تاسو څنګه ثبت نام وکړئ او چیرته ثبت نام وکړئ کوم توکي ورته اړین دي نو ټول موږ تاسو ته تشریح کوو تر اخره موږ سره پاتې سئ او د آینده ویډیوګانو لپاره تاسو نه هیله کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې نوي نشراتو نه خبر اوسئ. نو لومړی راځو چې تاسو چیرته ثبت نام کولی شئ. تاسو ثبت نام ته ضروري نه ده چې مرکزي دفتر ته ولاړ شئ، د تذکرو دفتر ته ولاړ شئ یا کوم ثبت نام دفتر ته ولاړ شئ چې شخصي شرکتونه دي دا خدمات وړاندې کوي. نو تاسو خپله هم کولی شئ. تاسو ته ضرورت ده چې فقط یو موبایل ولرئ، انټرنټ ولرئ او یا کمپیوټر ولرئ. که کمپیوټر کې وکړئ هغه تاسو ته اسانه ده، ولې کمپیوټر کې لږ ښه معلومیږي، زر کېږي او په موبایل کې هم کېږي، مشکل نه لري. خو د هغه سکرین تاسو ته معلومات ده چې د هغه شیشه پرده لږ وړوکۍ وي، نو تاسو کمپیوټر کې په اسانۍ سره کولی شئ. تر ټولو د مخه راځو چې څه ضرورت دی د انلاین تذکرې ثبت نام دپاره. نو تاسو باید یو عکس ولرئ، هغه کوم کس چې ثبت نام کوي لکه دغه عکس ده، او یو تذکره ولرئ، د خپلې تذکرې هغه کاپي ولرئ. دغه ډېر اړین دی او ضروري دی، خو بیا مشکل نه لري. تاسو وروسته کولی شئ چې دا اپلوډ کړئ، هغه ثبت نام پروسه تاسو ودروئ. وروسته بیا تاسو کولی شئ چې بیرته پر هماغه نابشپړ شوې فورمه پر مخ یوسئ. نو یو عکس او ستاسو تذکره مهمه ده. که نه وي تذکره مشکل نه لري، هلته بیا نورې پروسې لري. نو راځو یو بروزر ته. بروزر کې د ملي ادارې احصایې ویبسایټ خلاصوو. نو هغه کار بروزر وي، که تاسو کروم کې خلاص کړئ، که تاسو سفاري کې خلاص کړئ مشکل نه لري. نو موږ کروم کې دلته نوشته کوو nid.nisa.gov.af. لکه دغه تاسو ګورئ انټر وهو په دې باندې. دغه د احصایې معلوماتي ملي ادارې ویبسایټ موږ ته خلاصو. په دې ویبسایټ کې به تاسو ټولو ته همدغه خلاصیږي. که موبایل وي لږ بل رقم وي، خو په کمپیوټر کې دغسې وي. دلته دوه ژبې تاسو ټاکلی شئ. خپلې ملي ژبې یو پښتو ژبه ده او یوه دري ژبه ده. نو موږ پښتو باندې کلیک کوو، ولې غواړو چې پښتو باندې موږ ثبت نام وکړو. هره ژبه چې تاسو ته اسانه وي مشکل نه لري. دلته بعضې اړین ټکي دي چې دغو ته باید تاسو پاملرنه وکړئ. لکه په دې فورم کې د کورنۍ مشر لومړی خپل او بیا د خپلې کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکئ. او دویم، که د کورنۍ مشر متأهل وي د خپلې مېرمنې او ماشومانو معلومات ولیکئ. او دریم، که د کورنۍ مشر مجرد وي د خپل پلار، مور، ورور او خور معلومات ولیکئ. نو دغه نه وروسته دلته راځو. ګوره لکه د نوي الکترونیکي تذکرې فورمه سمه ده. که نوي غواړئ په دې باندې کلیک کوئ. که د نابشپړ شوي فورمې یا کوم معلومات درنه پاتې شوي یا عکس نه وي اپلوډ شوی لکه مخکې چې ما ویلي، تاسو کولی شئ چې وروسته بیا همغه تعقیب کړئ او هغه نابشپړه شوې فورمه بیرته بشپړه کړئ او خپل نمبر دلته نوشته کوئ او بیرته ادامه ورکوئ د هغه ځای نه. لاندې د الکترونیکي تذکرې غوښتنلیک تعقیب، یعنې کومه فورمه چې تاسو لیږلې، ډکه کړې ده، مکمل کړې ده، هغه تعقیب کړئ. هغه هم تعقیبولی شئ. وروسته بیا د فورم پرنټ ده، یعنې کومه فورمه چې تاسو لیږلې ده بشپړ شوې ده، هغه پرنټ کړئ. یعنې تاسو کله چې ثبت نام مکمل کړو، کله چې تاسو د بایومتریک وخت راغی، تاسو سره باید هغه خپله فورمه واوسي کومه چې تاسو ډک کړې وي، ځکه دغه د فورمې پرنټ دلته بټن لري. نو تاسو هر وخت کولی شئ چې هغه پرنټ کړئ. نو موږ راځو د نوي الکترونیکي تذکرې فورمې باندې کلیک کوو. په دې باندې چې کلیک وکړو دغه صفحه تاسو ته خلاصیږي. دلته د کورنۍ مشر اول سر کې باید دغه انتخاب وي، ځکه موږ ته بل اپشن نه راځي. دلته خپل نوم لیکئ، کوم څوک چې غواړي د تذکره واخلي یا د کورنۍ مشر وي. د مثال په توګه زه نوشته کوم، دلته خپل نوم نوشته کوم امیرشاه. سمه ده. تخلص اختیاري ده، که نوشته کوئ که نه کوئ نوشته مشکل نه لري، خو که نوشته کوئ ډېر به ښه وي. زه دلته شاه نوشته کوم، د پلار نوم هم احمد شاه یو څه نوشته کوم، تخلص همدغسې شاه نوشته کوم او د نیکه نوم نوشته کوم خان شاه. مثال په توګه تخلص نوشته کوئ. تاسو خپل جنسیت انتخابوئ، نارینه، ژوندی دی، هو دغه انتخابوئ. مدني حالت متأهل دی، که مجرد وي، کونډ وي، دلته تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. د هغه نه وروسته دلته راځئ، د زیږېدنې نیټه ورځ انتخابوئ، اول میاشت خپله انتخابوئ په کومه میاشت چې تاسو زیږېدلي یاستئ، کال انتخابوئ په کوم کال کې چې تاسو زیږېدلي یاستئ. د هغه نه وروسته بیا آیا دغه کس الکترونیکي تذکره لري؟ نه. که لري نو دې باندې کلیک کولی شئ. که دا د دې لپاره ده چې که تاسو د خپلو زامنو لپاره غواړئ چې واخلئ نو بیا هم کولی شئ. تذکره نه لري، موږ یې په نه باندې کلیک کوو. د مور نوم دلته نوشته کوو، بیبي فاطمه. مورنۍ ژبه نوشته کوو پښتو. دلته موږ نوم په انګلیسي باندې نوشته کوو.
AMIRSHAH امیرشاه نوشته کوم. تخلص په انګلیسي باندې شاه نوشته کوم. بیا دلته د زیږیدنې ځای انتخابوي تاسو افغانستان. که بل هیواد کې تاسو زیږیدلي یاستئ هغه انتخابولی شئ، خو زه افغانستان انتخابوم. دلته بیا تاسو ولایت انتخابوي، په کوم ولایت کې تاسو زیږیدلي یاستئ. زه پکتیکا انتخابوم ولې زه خپله پکتیکا کې زیږیدلی یم. دغه نه وروسته دلته ولسوالۍ انتخابوي تاسو. زه سروزه انتخابوم، زه خپله په سروزه کې پیدا شوی یم. او کله انتخابوي، په کوم کلي کې تاسو پیدا شوي یاستئ. دا عسکري خدمتونه که مو کړي وي انتخاب وکړئ، که مو نه وي کړي نه انتخاب کړئ. زده کړه که زده کړه لرئ هو، او دلته بیا کچه انتخابوي، د لیسانس کچه صحیح ده. اصلي استوګنځی انتخابوي دلته، یعنې تاسو د کوم ځای یاستئ. اصلي استوګنځی دلته زه نوشته کوم پکتیکا، سمه ده. ولسوالۍ همغه سروزه او کلی ناحیه سروزه. دلته نوشته کوئ مثلا اوسنی استوګنځی. اوسنی استوګنځی افغانستان، هیواد، ولایت کابل، ولسوالي مرکز کابل، کلی یا ناحیه 7. سمه ده. دغه نه وروسته د اړیکې شمیرې، هره شماره مثلا چې تاسو لرئ، اوله شماره، دویمه که یوه بندوئ، بیا دومه ښه وي چې ولیکئ. برېښنالیک انتخابوي، خپل ایمیل ادرس. دغه نه وروسته له بهرنیو ژبو سره بلدتیا، انګلیسي باندې خبرې کولی شئ انتخاب یې کړئ، عربي باندې کولی شئ انتخاب یې کړئ، جرمني باندې کولی شئ انتخاب یې کړئ، اردو باندې کولی شئ انتخاب یې کړئ. یعنې څومره ژبې چې تاسو پرې پوهېږئ هغه انتخاب کړئ دلته. یعنې دا فورمه ډېره اسانه ده. ښه، دلته د هېواد دننه، یعنې د هېواد له نورو ژبو سره بلدتیا، یعنې دري باندې پوهېږئ، که ازبکي باندې پوهېږئ هغه هم انتخاب کړئ، او که ترکمني باندې پوهېږئ هغه هم انتخاب کړئ. خپلې ژبې، د خپلې هېوادنۍ ژبې. د وینې ګروپ که لرئ انتخاب وکړئ، که نه لرئ مشکل نه لري. یوه نکته بله ملګرو چې تاسو ته ووایم، دغه سور ټکی وینئ تاسې، دغه سور ټکی هرې نوشتې سره دغه چې وي، دا ضروري ده چې تاسو دا سوال انتخاب کړئ. یعنې دا سور ټکی لري، علامت لري، د ګورئ ستاره غوندې سور وړکی. نو دا ضروري ده دا سوال چې تاسو انتخاب کړئ. او کوم چې نه لري، لکه دغه دا نه لري، ګوره که دلته هېڅ ژبه تاسو انتخاب نه کړئ، دا ضروري نه ده. د وینې ګروپ که تاسو انتخاب نه کړئ هم مشکل نه لري. خو دا سور ټکی چې کوم سره وي، لکه قومیت سره شته، دا حتمي ده چې تاسو باید انتخاب کړئ. پښتو، دین اسلام، مذهب سني، دا تاسو خپله انتخابولی شئ. یعنې تاسو خپل دین، خپل مذهب او کار څه وي همغه انتخابوئ. د معلولیت ډول که لرئ هو، که نه لرئ نه. او د کار یا دنده، یعنې تاسو دلته هر څه نوشته کولی شئ، کومه دنده چې تاسو لرئ. دویم تابعیت، که دویم تابعیت لرئ هو، که نه لرئ نه. د رای ورکولو ځای تاسو دلته نوشته کوئ، په کوم ځای کې چې تاسو رای ورکړې وي. د هغه نه وروسته راځئ د اوسني تذکرې معلومات. که تذکره لرئ په دې باندې کلیک وکړئ، که تذکره نه لرئ په دې باندې کلیک وکړئ. اوسنۍ کاغذي تذکره یادوم. نو که تذکره لرئ په دې باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته د اوسنۍ تذکرې دغه معلومات باید تاسو پکې ورکړئ. او که نه لرئ، بیا تاسو نه په دې باندې چې کله کلیک وکړئ، تذکره نه لرئ، تاسو نه بیا ضمانتیان غواړي. دلته دوه ضمانتیان هغه کسان چې دولتي ادارو کې وظیفه ولري، د هغوی مکمل معلومات غواړي. او یو ستاسو د کورنۍ نه یو کس باید واوسي، د هغه معلومات، د هغوی عکس، د هغوی د تذکرې یوه کاپي. عکس ضروري نه ده فکر کوم، خو د تذکرې کاپي ضروري ده. او که تذکره کاغذي لرئ په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو د کتاب توګ نوشته کوئ. هغه مثلا دلته که هرې تذکره باندې نوشته وي، لکه ګورئ دلته په دې باندې نوشته دي چې د کتاب توګ او هغه ټول معلومات. جلد اول ده، د پاڼې ګڼه 1.9 ده، د توګ ګڼه 415 ده، او دغه د کال نیټه ده، د صدور نیټه ده، او د صکوکو ګڼه. د صکوکو ګڼه به تاسو دغه خپل د تذکرې نمبر نوشته کوئ. سمه ده. نو راځو او فورمې ته ادامه ورکوو. دلته مثلا د کتاب کال، سمه ده، 1499 صحیح ده. تذکرې نه تاسو اخلئ، جلد اول صحیح ده. که هر جلد وي هغه مشکل نه لري، همغه به نوشته کوئ. کوم جلد چې وي، جلد اول متفرقه وي، که هر څه وي همغه نوشته کوئ. دغه نه وروسته راځئ پاڼه که هر څه وي همغه نوشته کوئ. د ثبت ګڼه نوشته کوئ، او د صکوکو ګڼه همغه د تذکرې نمبر نوشته کوئ. زه بیا در وښیم، د تذکرې نمبر صکوکو ګڼه پر ځای کې نوشته کوئ. دغه نه وروسته راځئ
ورځ هم د دې ځای نه اخیستلی شي. ښه 11 8 1392 دلته تاسو ورځ انتخابوئ، کومه ورځ چې تاسو تذکره صدور شوې ده او دلته کال اتومات راغلی. سمه ده. او د صکوکو ګڼه د هغه نه وروسته لاندې راځئ، دلته خپل انځور انتخابوئ. خپل انځور که د تذکرې په سایز کې اوسي ډېر ښه ده، که بل سایز کې اوسي نو هغه به مشکلات درته پېښ کړي. تذکرې سایز کې یو عکس کاپي باید تاسو ولرئ. دا چې اپلوډ کېږي تر هغه پورې کاغذي تذکرې هغه فوټو کاپي تاسو دلته اپلوډ کوئ. دواړه چې اپلوډ شي ګورئ دغه شین نشان پرې راغی، یعنې دا دواړه اپلوډ شولې، مشکل نه لري. دې نه وروسته خپله فورمه ثبت کړئ. د دې لپاره خدای نخواسته که مشکلات پېښ شي دا دلته ثبت شوه. ثبت چې شوه دغه نمبر ډېر ضروري ده چې تاسو باید خپل ځان سره ولرئ. یو ځای کې تاسو باید دا نمبر خپل ولرئ، درسره نوټ یې کړئ، یعنې درسره سیو یې کړئ. که په هر ځای کې وي دا ډېر ضروري ده. ګوره دلته هم لیکل شوي دي د غوښتنلیک شمېره په ځیر سره نوټ کړئ. تاسو کولی شئ د لاندې شمېرې په کارولو سره خپله غوښتنه وڅارئ. نو دا بسته کوو. د هغه نه وروسته خپله فورمه به ډېره دقیقه ډکوئ. ښه یو ځل بیا وګورئ چې کوم مشکلات نه وي، کومه اشتباه نه وي. حتما فورمه کې بعضې مشکلات راځي کله چې تاسو تذکره واخلئ، هغه وخت کې بیا ډېر مشکل سره مخ کېږئ، خو تاسو ته نه یوه دقیقه وخت نیسي چې دا ټول معلومات بیا له سره وڅارئ، ویې ګورئ. او د هغه نه وروسته بیا که نور د کورنۍ غړي لرئ تاسو، هغه غړي تاسو دلته پکې شاملولی شئ چې ستاسو د فامیل اوسي، خپل کورنۍ غړي، یعنې دلته نور پکې شاملولی شئ. اولادونه راځي په هغه کې د خپله ښځه راځي. نو راځو د کورنۍ نوی غړی اضافه کړو. نو ملګرو دغه ګورئ دغه دلته ماته ولیکل شول. ښه دغه یو اشتباه ده چې اکثره خلک یې په دې کې کوي. دوی وایي چې دغه باید په انګلیسي ژبه باندې نوشته سي. په کومه ژبه؟ په انګلیسي باندې. مثلا ما 4 لیکلي په پښتو، دا 4 په انګلیسي ولیکل شي. دغه همداسې په انګلیسي باندې تاسو ولیکئ. نو دا مو چې ولیکو بیا راځو. نو اوس دغه موږ ته بله فورمه خلاصه شوه. ښه اوس موږ کولی شو چې دلته انتخاب کړو، یعنې د خپلې کورنۍ د غړي. زموږ فورمه دغه د مکمل شوه د امیرشاه په نوم باندې. اوس د کورنۍ بل غړی موږ اضافه کوو. په دې کې مثلا که میرمن ته ډکوئ، میرمن انتخاب کړئ. که زوی زوی انتخاب کړئ. لور، لمسی، لمسي. نو دا ټولې کورنۍ ته تاسو دلته انتخابولی شئ که هر څوک وي. نو موږ راځو دلته د زوی دپاره انتخابوو یا د میرمن دپاره انتخابوو. سمه ده. میرمن دپاره عین شی همدا ټوله فورمه مکمل درته خلاصېږي. که چېرته تذکره نه غواړي، تنها دغه معلومات اړین دي، یعنې نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم، جنسیت. که چېرته تذکره نه غواړي تاسو ته فقط دغه فورمه خلاصېږي، دغه تاسو ډکوئ، نور خلاص تاسو غوښتنلیک لیږل کېږي. او که تذکره غواړي، یعنې آیا دغه کس غواړي الکترونیکي تذکره واخلي؟ هو، نو بیا تاسو مجبور یئ چې مکمله فورمه ډکه کړئ، لکه څنګه چې تاسو د خپل ځان لپاره یا د کورنۍ د مشر لپاره ډکه کړې وه. نو عین شی هماغه معلومات دي لکه کوم چې تاسو موږ مخکې ډکه کړه. هغه متأهل ده، ورځ د زیږېدنې ځای ده، نیټه ده. عین فورمه ډکوئ. د هغه نه وروسته هماغه کاغذي تذکره که لري هغه مکمل معلومات د تذکرې ورکوئ، که نه لري ټول معلومات ورکوئ. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د کورنۍ ټول غړي پکې اضافه کړئ. که تذکره غواړي دغه ټول درته خلاصېږي، که نه غواړي یوازې همدغه ډکوئ، نور تاسو خپله غوښتنه لیږئ. نو موږ راځو تنها دغه ډکوو. مثلا دغسې په دې شکل زه نوشته کومه، ډکوم یې چې پر مخ ولاړ شو. که تذکره غواړي مکمله ډکوئ، که نه غواړي نو مکمل ته ضرورت نشته. موږ راځو کله چې ستاسو کورنۍ غړي ټول مکمل شول، دلته مې مکمل ولیکل، بیا خپل غوښتنلیک لیږئ. په دې باندې کلیک کوئ، غوښتنلیک تایید او ولیږئ. غوښتنلیک ولېږئ باندې چې کله کلیک وکړو تاسو ته دغه پرده خلاصېږي. بیا راځي وروستي پړاو ته. وروستي پړاو کې یعنې تاسو څه کوئ؟ مهرباني وکړئ الکترونیکي تذکرې یوه څانګه وټاکئ، یعنې څانګه وټاکئ. اوس لپاره افغانستان، ایران او اماراتو کې
کولی شئ تاسو تذکرې واخلئ. یعنې د هېواد نه بهر ایران او اماراتو کې تاسو کولی شئ چې تذکرې واخلئ. خو زه افغانستان انتخابوم، یا ولایت انتخابوم. په هر ولایت کې تاسو کولی شئ چې یوه تذکره واخلئ. یعنې ضروري نه ده چې تاسو په کابل کې اوسئ. په دغو ټولو ولایتونو کې اوس مرکزونه فعاله دي. تاسو کولی شئ چې تذکرې واخلئ. زه دلته کابل انتخابوم، یعنې غواړم چې په کابل کې تذکره واخلم. د الکترونیکی تذکرې د ویش ځای انتخابوي، یعنې احمدشاه بابا که کوم ځای تاسو ته نږدې وي، پوهنتون کابل، تایمني، چهلستون، کوم ځای چې تاسو ته اسانه وي همغه ځای انتخاب کړئ. زه دلته انتخابوم مثلا پوهنتون کابل. صحیح ده. دغه نه وروسته مهرباني وکړئ ټاکل شوي څانګې ته د مراجعې لپاره نیټه وټاکئ. نو دلته تاسو خپله نیټه ټاکئ، یعنې کومه نیټه تاسو ته مناسبه وي او کوم وخت تاسو ته مناسبه وي. 3 شنبه، 28 سرطان، 1400. دغه زه ټاکم. دغه نه وروسته تاسو وخت ټاکئ، یعنې کوم وخت تاسو ته مناسبه ده. تاسو کولی شئ سهار 8:30 بجې وټاکئ تر 10:30 بجو پورې، یا تاسو کولی شئ له 1 بجې نه تر 2:30 بجو پورې وټاکئ. نو زه سهار وختي کولی شم چې ورشم، سهار وختي ټاکم. دې باندې کلیک کوم، او که چېرته تاسو غواړئ چې کوم څه مو اشتباه کړي دي نو بیرته فورمې ته لاړ شئ، په دې باندې کلیک وکړئ. او که غواړئ چې نه دا سم دي، تصدیق او لیږل، په دې باندې کلیک کوئ. په دې مې چې کله ملګرو کلیک وکړو، دا فورمه ستاسو د احصایې مرکزي دفتر ته رسیږي. د دې نه وروسته هغه کوم تاریخ او نیټه چې تاسو ټاکلې ده، 8 د سرطان 1400 سهار 8:30 بجې باید تاسو هلته حاضر اوسئ د بایومتریک لپاره. کله چې تاسو بایومتریک شوئ، هغه ټول غړي څوک چې غواړي تذکرې واخلي، دلته مو ورته ثبت نام کړی وي، هغوی باید هلته حاضر اوسي 8:30 بجې، کوم وخت چې تاسو ټاکلی وي. نو تاسو تقریبا داسې 1 ساعت وخت مو نیسي، هلته بایومتریک کېږئ. بایومتریک نه وروسته او پاتې د نه وي چې 100 افغانۍ د نفر په سر باندې اخلي، 100 افغانۍ در سره واخلئ او اصلي تذکرې در سره واخلئ. هغه کوم کسان چې بایومتریک کېږي هغه در سره واخلئ، او 8:30 بجې تاسو هماغه مرکز ته کوم چې تاسو ټاکلی وي حاضر اوسئ. فقط 1 ساعت 2 ساعته وخت ستاسو نیسي، بایومتریک کېږي، ټول کار مو خلاصېږي. یو پارچه درکوي، هماغه پارچې نه وروسته 1 هفته وروسته تاسو په هماغه مرکز کې تاسو ته خپله وخت ټاکي، خو زیات وخت نه نیسي. عموما 1 هفته کې تاسو ته یا 4 ورځې کې تاسو ته تذکره تسلیمیږي. چې هلته ورسئ، هغه بیل چې تاسو پیسې تحویل کړي وي هغه در سره وي، او یو پارچه درکوي هغه در سره وي، نو تاسو تذکرې ترلاسه کولی شئ. ډېره زیاته مننه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نورې ویډیوګانې تاسو سره شریک کړو. مننه، ښه وخت ولرئ.